نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر کې یو فرشتہ आवाज کوي، مونږ یې نه اورو، او د پیغمبر په ژبه مونږ ته راورسېده که आवाज کوي اللهم اعطِ منفقا خلفا، یا الله چې څوک ستا په لار کې پیسه خرج کوي هغه له هغې بدل ورکړه. یا الله چې څوک ستا په لار کې پیسه خرج کوي ولا بدل ورکړه. او هغه بله ورته آواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا، الله چې څوک مال ته جرنده چي او ستا په لار کې خرچ نه کړي دا مال ولا هلاک کا. یو فرشتہ आवाज کوي نور په امین وای، یا الله چې ستا لار کې څوک خرچ کوي بدل ولا ورکا. یا الله دا بل وای چې ستا په لار کې څوک جرنده وای او خرچ نه کوي تلف هلاکت ولا ورکا، چې دا مال برباد شي. یربي الصدقات، قرآن حکیم کې الله وای یمحق الله الربا ويربي الصدقات، د سود پیسې کې ډېر زیات شي برکت پکې نه الله تبا کوي.